په حدیثو کې علي او بزر تیر شوی دی هغه د غر په څوکه کې پخوا به ځان له عبادت ډېر کو چې خلک ماله وخت خراب نه کړي یو ټیم مې بغیر ذکر بغیر سجدې بغیر عبادت کې نشي پخوا عمرونه ډېرو نیک سړی و په حدیثو کې راځي نو هغه د غر د پاسه په سر کې چې څوک ته خبر نشي ریاکاري مې 1500 کاله عبادت یې کړو شپه ورځ عبادت شپه ورځ په ژوند د ځان یې سخت ستړی کړو چې سی کولی شو او دعا به کوله یا الله ما د سجدې په حالت کې مر راولې خدای پاک سوال قبول کړ د سجدې په حالت کې هغه مر شو بس مر شو یوازې زندگی دا الله پاک ته به پیش کېږي لکه داسې آخر کې وایي خو هغې احادیثو کې راغلی دی چې الله ته پیش شو نو دا خدای پاک ورې دا څه کړي دي ما خو 1500 کاله عبادت کړی نه چکرې مې والي دي نه چاته ګرځېدلې نه مې ګناهونه هم هر څه نه بچ نو ما خو ډېر عبادت کړی دی خدای روژه به مې ټوله شپه به ولاړم نو خدای پاک به اعلان وکړي چې زه ملایکو ته وایي زما په فضل باندې جنت ته بوځئ زه ورسره نعمت او احسان کوم په خپل فضل یې جنت ته بوځم دی به ورته مخامخ شي یا الله چې ته مې په فضل بخښې نو دا دونه ځان مې چې ستړی کړی دی او دا منځونه او دا روژې او دا عبادتونه چې ما کړي دي دا 1500 کاله خدای پاک به یا الله ما پر عبادتونو باندې جنت ته بوځه ته به خو کې کوشش الله پاک به دې نظر په فضل داخلو دې به خپل خواري کې اداري علي کنه چې باغې صلاح به به یا الله هغه سونو سیکړو کارونه ما عبادت کړې اړې بندګي دا هغه چې حساب کتابو شما سره وکړه نو باغې باندې ما بوځه جنت ته یو درخواست یو الله پاک ملائکو ته وي د سره حساب کتاب شروع کې عبادت هم ولا وتلې او د سره چې ما څه کړي دي احسانات او نعمتونه هغه هم تله کې واچوي نو خبره شروع شوه نو هغه شو سترګې ورکړې ملایکې او دې تا په 1500 کاله ستوري خو دې کتل که نه دا ښکلې ستوري شپه هغه هر ښکاري بل هغه نختر دی هغه دیار هغه سیند بیګي دا نظارې دا سپرلې سترګې دې ټیک وي او حساب کتاب چې شروع کې 500 سال دا چې د سترګو نه کم نظر کتلې دې خوا دې کتل هغه به واچولی شي هغه نعمت او 1500 کاله عبادت چې تله کې ورته واچو نو هغه ته سپک شو او هغه نعمت پې دروند شو وي زما چې تا د سترګې درکړې وي تا چې دا هر څه ته کتل رڼا ته او خلکو ته او په سترګو د هغه نعمت په مقابله کې ستا عبادت هم پوره نه دی اوس وایه لاسونه مې درکړي خپې مې درکړي دي مونځ او عبادت او توفیق مې درکړی د هغې به څه کېږي بس حیران به شي ملایکو ته به یې راکاږي دوزخ ته الوړې وغورځوی ملایکې به یې راکاږي به د باندې به تکلیف را شي او یاره ځان ته مې کار وکتم چې په فضل تللی نو ښه به وي چې هغه یې راکاږي دی به دا چغې وایي او جاړي وایي یا الله بس ما باندې فضل وکړي په خپل فضل چې دا ډېر مینتونه شروع کړي نو بس بیا به د هغه کې پوهېږي چې الله پاک به خو د لوی علم خاوند دی چې زما عظمت زما د احسانات او هغه سوچ د ده په دماغو کې راغی وختي خپل عبادت ته کتل که نه او اوس پوه شو چې د خدای خو هغه عظمت پکې نه و هغه یې ته کتل نو عظمت چې راشي نعمت چې سړی شکر وباسي د خدای عظمت ته یې خیالي تا دا راکړې تا دا راکړې ما څه کړي دي په ټیک ته به کوشش کوي شکر به وباسي که شکر نه وباسي خدای ته نه علي لکه سړی دا شکر داسې لکه د نعمت قیمت لکه سړی چې یو دکان نه کپړه والي یا واشنګ ماشین والي یا پکې والي او پیسې ورکړي پی اپ قیمت ورکړي دا شی د شي که نه دکاندار ته بیا نه دي پکې واله پیسې کېږي ټوپۍ واله پیسې ورکړه ځه نو دا شکر داسې دی لکه څه ته یو شی والي او قیمت ورکړي نو د آخرت کې به تا سره بیا د دې قیمت نشي غوستی او چې شکر دې نه وغوستی هغه 1500 کاله عبادت کې ورته د سترګو نظر د دنیا حساب شو او هغه پوره نه شو هغه عبادت پې کم چې څوک شکر وباسي نو آخرت کې به دا ګویا کې د نعمتونو قیمت دنیا کې خلاص کړي چې ته الحمدلله وبوس کې او ډوډۍ وخورې الحمدلله چې مونځ کې الحمدلله چې بچي ووینې د خدای په شکر خپله بیبي ووینې مور او پلار ووینې الله په ډېر لوی شکر ستا ډېر لوی احسان د خدایه او سترګې د خدای د حکم مطابق استعمال کړي نو ګویا کې تا شکر ادا کړه پیمنټ دې ورکړه پیمنټ چې څه دې کړي د هغې پیمنټ شوي هغه واپس نه علي او چې څوک شکر نه وباسي او ناشکري کوي ګویا کې د څیزونه اخیستي دي او پیمنټ یې نه دی کړی
نو بیا چې دنه پیمنټ او دنه قیمت آخرت کې اخیستل کېږي دومره قیمت به د دې څیزونو لګي د یخو اوبو د یو کجورې د جامو د سترګو دا نور نعمتونه د دې بیا قیمت انسان نشي پوره کولی د شکر حکم ذکر راغلی دی چې دا مې خو ډېر در کوم روزانه ګرځې راګرځې شکر وباسئ شکر وباسئ الحمدلله قرآن شریف کې راځي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اے مسلمانانو د خدای د نعمتونو ذکر وکړئ شکر د خدای نعمتونه ادا کړئ او که نه کوئ نو ځان ته به تاوان شکر چې نه وباسه او قیمت ورنه کوم لکه دکاندار د سړی کپړې اوسي او پیسې ورنه کړي نو یا شی والي او پیسې ورنه کړي اما دې څنګه چل دی اما دې واپس راکړه تا خو پیسې راونه او قیمت نه لګاو نو که یو څه کتوله نه به ته شی اشی ته واپس اخیستل کېږي دغه شان چې خدای پاک انسان د سر سترګې او لاسونه او دا دونه ښکلی پیغمبر او ښکلی دین درکړی دی نو د دې باندې شکر ادا کړه شکر دا چې ایمان راوړي شکر دا چې دا په خوله باندې شکر د خدای حمد و ثنا او عظمت بیان کړي او اندامونه د خدای د حکم مطابق استعمال کړي نو دا څیزونه به د خدای بیا نایلي لکه کپړه چې دکاندار نه والي او بیل هم ورکړي تا نه بیا کپړه واپس لري نه او چې پیسې نه یې ورکړې ولې دا خو تا ډسکاونټ کې مو ونه اخېسته او پیمنټ یې مو ونه کړ نو بس تا ته خو پیسې پاتې دي ورو دې نړۍ راکړه شی واپس راکړه بس وابلې بیا موټر سایکل به دې واپس واچي سایکل به دې واپس لري دغه شان خدای پاک نعمتونه ملي دا سترګې دا لاسونه ډېر مالداران دغه شان د پولې پړق ته کښېني کبر پکې راشي دی وایي زما خپل طاقت ډېر دی او برید تو کړي او په کم 3 بجې باندې والد صاحب یې په کم 3 بجې په دې باندې برید برابر کړي زما طاقت زما قوت اوس به د خدای راته وکړي هر څه به درنه والي لئن شکرتم لازیدنکم که شکر مو وکړو دا شکر پیمنټ دی نور به هم ډېر کړم څیزونه مې درکړه جامې شکر وباسه نورې به هم درکړم خدای درنه نه علي نو دنیا کې ټول راغېشتو خطر الله د سړي شکر دی ته وایي چې سړی په دې ذهن او په دې زړه او په دې دماغو کې دا راولي چې الله پاک منعم حقیقي دی او ما سره ډېر احسانات کړي دي یا الله زه ستا د احساناتو هغه شکر وباسم یعنی خوشحاله یم ټول تا راکړي دي نو استعذار د نعمتونو د منعم هغې په زړه کې چې راشي شکر او که په خوله ووایې الحمدلله یا بل په ژبه کې یا الله ستا لاک لاک شکر د ژبې شکر شو او چې خدای پاک کوم نعمتونه درکړي دي هغه د الله د حکمونو مطابق هغه استعمال کړي دا شکر شو یو شکر د زړه دی چې ستا زړه کې د خدای هغه عظمت وي چې یا الله ستا احسانات ډېر دي سره د تعظیم او د خدای عظمت دا د په زړه کې وي ته ډېر لوی ذات دی ستا ډېر لوی احسانات دي زه یې منمه دا نه ویم چې تا ماله څه راکړي دا نه ویم ستا ډېر احسان دی دا د زړه شکر شو او په ژبه باندې داسې کلمات د شکر او الفاظ د شکر ډېر وی نو دا شکر شو نو ژبه په استعمال شو او سر او سترګې او بدن او دغه شان چې څوک مال حال او بدن خدای درکړی دی هغه بدن او د بدن طاقتونه او هغه نعمتونه د خدای د رضا په ذهنو کې او د خدای پاک د حکم مطابق استعمال کړي که سترګې دي چې الله په څه خوشحالېږي هغه به کوم چې کوم خفه کېږي هغه به زه نه کوم زه به ښکته ګورم ځکه که زه دغه شان پردو ته ګورم نامحرمو ته او خوند پې علم او خواهش پوره کوم ما د خدای نعمت راکړی دا د دې سترګو ناشکري ده او په غوږونو باندې هغه شی اورم چې الله پې خفه کېږي دا غیبت دی او دا دغه شان خرابې خبرې دي نو دا ګانه ده بجانه د ډمې اواز دی د ډمانو اوازونه د عشق او پلیتې خبرې نو دا خو زما د غوږونه دې لپاره دي دا دې کې زه به دې کې دا نه استعمالوم زه به دې کې دا نه استعمالوم کوشش چې کوې خدای پاک به دا د غوږونو شکر او په ژبه به زه بدګماني او دغه شان بدزباني او په ژبه باندې چاته تقریر رسول او سپک کلمات چاته ویل ازار رسول په ژبه دا خو ده د تورې د غزار نه سخت دی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان یو د تورې غزار دی هغه خو ډاکټر او دوایانو سره ملهم سره ښه شي او یو د ژبې غزار چا باندې وکړي سخت نو اکثر هغه په ډېر علاجونو د هغه زړه خفګان هغه به پرهر نه جوړېږي نو د ژبه باندې به څوک پرهر کوم نه چاته به تکلیف نه رسوم ایزا به نه رسوم دا ټول لاس به غلط شي نه وړم خپل باندې به غلط ځای ته نه ځم
دا د اندامونو هغه شکر دی او په زړه باندې شکر ادا کړي ټول پیغمبران ما ته ویلو شکر ګزار او په شکر باندې هغه وعده ده چې ډېري څه شک پکې نشته چې شکر وباسئ د خدای د نعمتونو عام انسان خلک خو په خوراک څخه ډېر شکر وباسي او په کار دی بعضې داسې قیمتي نعمتونه دي ایمان په هغې به څنګه شکر وبا هغه ډېر لوی دی او دین چې خدای پاک ما ته یو دین راکړی دی اسلام یې راکړی دی ما ته د ژوند دپاره یو سړک برابر کړی دی هغې دپاره پیغمبران رالېږلي دي آسماني کتابونه په هغې لار به زم د خپل وخت مطابق نو یا الله تا ماله دین راکړه که دین نه وي دغه شان د خرو په شان ګرځېدې زما لپاره د خدای او د رسول څه طریقه او حکم نه وي دا مونځ دی دا اودس دی دا جمعه ده دا اختر دی دا 5 وخته مونځ دی دا روژې دا ټول دین دی دا حج دی دا عمره ده دا دعوت او تبلیغ کلمه د خیر د امر بالمعروف او نهي المنکر ټول د دین شعبې دي نو ماله چې دا احسان راکړی د دې شکر به څنګه وباسو دا څه نه چې سیوان وخورې او کیلې نو شکر او خو دې دی عام خلک شکر دې ته وایي که نه جامې واچوي یا ډوډۍ وخوري یا اوبه وڅکي یا شربت وڅکي یا لسی وڅکي یا سترسکون شي یا خوب هغه وخوري نو دغې ته یې خیالي نه بعض ډېر لوی لوی نعمتونه دي انسان پیدا کړی انسانیت که خر وي او یو ربانې بار وړلی او هغه ځای کې بیا ګودام ته دا بوجۍ وړه او بیا بوجۍ وړه او د بټۍ خښتې چلوه لکه په خچرو او په خرو چې ځي نو دا هم د خدای مخلوق دی که زه خر وي او زه سنډا وي او د ګنو بارونه او د ګوړې بوجۍ مې وړلې او د یو پیپل منډۍ نه ګودام د مساله هلته 10 بورې پې کېږي بیا یو څه نو تاسو خدای مونږ ویلي شو چې ولې د خر پیدا کړم څومره اشرف المخلوقات انسان دې پیدا کړم دا ډېر لوی نعمت ډېر شکر وباسئ دا بیزوګانو خدای پیدا کړي دا سپیم خدای پیدا کړي دي دا خدای مخلوق دی الله طاقت دی نو دغه نعمت هم په ما ډېر دی په خر دا نشته او دا نعمت چې به دین او ایمان یې راکړي ایمان ډېر لوی نعمت دی په دې شکر وباسئ چې کافر ووینئ سپک ورته مه ګورئ فإذا رأيت الكافر فاحمد الله على الإسلام چې کافر ووینې نو په اسلام شکر وباسه الحمدلله مسلمان یم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه مې ویلې ده الله معبود منم او د ښکلي خوږ پیغمبر دا خبرې مونږ ته را رسولي ضروري ټولې منم ټول شریعت کلمې نه مراد ټول شریعت او ټول دین دی او ټول اسلام دی دا منم دا د خدای او به حضور علیه السلام په امت کې خدای پیدا کړي ډېر پیغمبرانو دعاګانې کړي د خدای نه ارمانونه یې کړي دي یا الله امت محمدي کې مونږ حساب کې او شمار کې فضایل یې ډېرو آخري کتاب آخري پیغمبر آخري دین آخري قانون او آخري امت دی دا ده حضور هم آخري بس آخري پیغمبر خدای ګرځولی دی ځکه دا ترقي دغې ته اعلی ته و اعلی په ټولو پیغمبرانو کې اعلی اوچت مقام دی نو هغه په شاګردانو کې یو شاګردانو کې رالو څومره د خدای اسلام د ډېرو پیغمبرانو دا ارمان نه دي پوره شوي خو سوال خو د خدای نه کوي خو ارمان یې نه دي پوره شوي ما راته ویلو صرف عیسی علیه السلام هغه هم وی چې زه دې امت کې راشم بس خدای پاک جمدي وساته عمر یې ورله ډېر ورکړ چې څنګه ختلی ځوانۍ کې مخکې شان دی لکه یو غمې چې په ډبي کې کېږي نو همداسې چې ته نو ویې لامبلې وي چې راکوزېږي ږیره به یې لمدی سر نه وی لکه سړي ښکلې صابون شیمپو باندې تازه تړم اوبه باندې لامبلي دا سر مخ به یې لوند دی ږیره به یې احساس کېدي لکه باتروم نه چې سړی ډېر په پاکو اوبو ولامبي نو چې ته نو هم یې لامبلي وو برابر هماغه شان لونوالې به پیچې راکوش بلکل عمر یې ولاړ دی بیا و 45 کاله تېری خلیفه به یې د په ځمکې بادشاه به لکه ابوبکر صدیق چې خلیفه و د حضور علیه السلام نه پس نایب او بادشاه دغه شان په دې خلفاو کې عیسی علیه السلام د بادشاهي به کوي خو هغه ارمان وله خدای پوره کړي او جهاد به هم کوي دجال خلاف او اسلامي نظام به په ټوله ځمکه راولي په ټوله ځمکه په چین دی او که امریکا ځای کې بیا به خلک کافر کېږي خلک خو بدلېږي شیطان خو به جمدي کار خو کوي خپل نو ډېر لوی د خدای پاک ډېر لوی احسان دی یو سړی په صحرا کې پروت او ننکۍ وې پې ډېرې او په سترګو ړوند او دغه شان ډېر معذور و پاڅېدی هم نه شو دسمات یې لم نه شو تللی او کمزور او بوډا او فالج هم والو او په سترګو معذور و او دغه شان یو کس ورغی
دومره شکر یې وکړ یا الله ستا ډېر شکر تا چې کوم نعمتونه ما راکړې ته خو د هغې شکر نه شم ادا کولی نو یو سړی دی هغه ته غوږ ایښی دی پوهېږي چې ګوري ورته خپې یې کږې دي لاسونه یې شل دي سترګې یې ړندې دي بدن یې دومره غوښه کمه شوې وه چې داسې هډوکي پراته وو بلکل پکې غوښه نه وه یو ډانچه وه چې بس هسې وچه پوستکي دې ته وایي نو بدن یې بلکل ډانچه و بس ساه پکې تله راتله نور د خوځېدو نه و چې په لاس کې یو شي ونیسي او نه څه نو ډېر شکر یې وکړ ډېر شکر هغه کس ورته وایي چې کاکاجي تا څومره شکر وباسي ته خو په غاړه هم نشې وړېدې ببل باندې ناجوړه بوډا معذور فالج په سترګو ړوند تا ته څه ښکاري زه هم درته نه ښکارم نو ته دا په شکر په څه وباسي وایي موږ له چې خدای پاک څه راکړي دي ایمان یې راکړي مسلمان یم دا ډېر لوی نعمت دی که ډېر په سترګو بینه یې ورسې او آخرت ته لاړ شي تباه و برباد به یو ما له خو خدای داسې دولت راکړی چې دی ډېرو خلکو له نه دی ورکړی دا ډېر دې باندې ډېرې میوې ډېرې جامې او ډېر ښکلی جون را روان دی ټول به په ایمان دنیا کې به څه خرابېږي خو نه ښي نو ما سره خدای ډېر احسان کړی په اربونو کربونو خلکو سره یې دا نه دی که هدایت یې درته کړي ایمان یې کړی یعنې زه سم بادشاه یم ما له چې خدای پاک کوم عزت راکړی دی کلمې نصیب کړې ده دین منم دا ډېر لوی عزت دی دا لږ ویم مونږ خو دغه ته خیال سترګو ته او جامو ته او طاقت ته او پاسېدو ته نو بیا وایي چې دغه دی دا نور څه مسله خو دې چې ستاسو خدمت وکړم پېښ شو چې دا خو ډېر الله والا دی ستاسو خدمت وکړم هغې څه خدمت خو نشته خو زما یو زوی دی دویم مرض نه روغ شوی دی او هغه ما له اوبه م راکړې زه خو اوبه نه وینم په نه راوړی شم ډک وي نو چې تږي شم هغه اوبه راوړي د چینې نه هغه زه اوس که ما ته ونیسي لاسونه باندې خو جام نه شم نیوی او نه ما ته ښکاري نه څوک شته نه مې ښځه شته نه به یو زوی مې و نو دوی مرض د هغه روغ شوی دی نو زه به یې متیاز ولم بوتلم وړو بوله لوی بوله او اودس یې هم لیله کوم زه خو اودس نه شم کولی نو هغه ما له اودس هم کوي هغه ما له مخ هم مینځي هغه ما خوراک هم راکوي که نه څه راوړي بس نو دا هغه نشته هغې باندې لږ دغه هغه یې که څه خدمت ته لږ وګوره ما ته خو څه ښکاري به داسې وګوره اونو کې لاړو ځنګل کې پروت وم چې لاړو هلته یو انسان پروت دی ډانچه ډانچه او زمرو او شرمخانو خوړلی و بس هغه دغه پاتې هغه مړي څه خو پاتې که ځناور خو څه وخوري نو هغه هډوکې مډوکې او دا دغه نه یې معلوم کړه چې انسان پروت دی ډانچه ده هېڅ پې نه و بیا و پېښ شو چې دغه یو زوی دی او دغه خوشې ځای کې صحرا کې هغه نه راغی نو بیا یې ورته ووایي دغه شان نو داسې ډانچه مه وکته انسان پروت دی او مړ دی او لیوګانو ځنګلي ځناورو هغه مات کړی دی او مړ دی نو بس چې وویرېدل نو الحمدلله وایي د خدای پاک لاک لا شکر دا بل غوندې کس وي نو هغه به شکر څه خیاله وایي چې بس یا الله تباه و برباد دې کړم او داسې تا خو ما سره ډېر دا چې د خدای پاک لاک لا شکر او لاسونه وجود کوو الحمدلله الحمدلله وي او ته ورته تا خو دغه یو زوی و بل خو د څوک نشته هغه مړ شو او تا داسې لکه د خدای ډېر د خدای په فیصلو زه راضي یم یا الله ستا په هسې هم به ته ما خو نه شو بچ کولی ستا په فیصلو راضي یم یا الله ستا ډېر لوی احسان دی نو ته شکر په څو دغه وباسې بیا هغه وایي چې په کومه ورځ روکېدلو تهجد یې هم کړو زما خدمت یې هم وکړه ټوله شپه او روژه یې هم وویل چې په کومه ورځ لاړه هر ورځ روژه او تهجدو کې زما خدمت او ډوډۍ چې زما لمبول زما اودس دا ټول خدمتونه ټوله ورځ به یې تلاوت کړو ټوله شپه به ولاړو او د ورځې روژه نو چې ما نه ته نو د روژې او د تلاوت په شکل کې ته دې داسې نیک دومره نیک و یا الله داسې نیک بچی دې راکړی دی نو بس مړ شو خوشحاله په دې ما چې د دنیا نه کلمې او ایمان سره لاړ او آخري عمل یې روژه او مونځ او عبادت او د خدای د کلام تلاوت دی دا زه ګوی کوم په دې خوشحاله چې مړ خو شو خو کامیاب لاړ داسې او بس هغه غم ورته اسان شو په شکر سره سړي نه قبر وځي چې دې خدای یادې هر څه کې ما راته ویلو اصول دا د دین اصول دي حضور علیه السلام بیان کړي دي چې تاسو به په دین کې اوچت ته ګورئ یعنی هغه ډېر تلاوت کوم هغه زما اوبه او خوراک خدمت کوم څه به یې پیدا کړ مال به یې هم راکړ او به یې خوړل او تلاوت په نیکو اعمالو کې به بل ته ګورئ
نو خپل عمل به راته ډېر کمزور ښکاره شي، نو ځان به کمزورې ګڼې. نو د کبر نه وبه چې کبر خو ډېر ارامي شی دی. سړی وایي مړه بل خو منځونه هم نه کوي، زه خو لمونځ کوم، هغه حج هم نه دی کړی، ما خو حج کړی دی، دې پسې کې دی. اما وختي هم تلاوت کوو، ته خو تلاوت هم نه کوې، جومات مخې هم نه دی کتلی، نو بس داړې خرابېږه به. دا خو ته نه، هغه کس مانه اوچت دی انشاءالله. یعنې ته خپل عمل کم ګڼې، ځان څوک کم ګڼي دا به اوچتېږي. او په دنیا کې سړی دغه ته ګوري، کم دغه ته ګوري، دغه ته کم ته، نو دی به شکر ګزار کېږي. شکر هم په دې کې دی، په نیک عمل کې، په دین کې به اوچت ته ګوري، دینداري به زیاتېږي. دا اصول به یاد ساتي. او په دنیا خبرو کې به ځان نه کم ته ګوري. او ګوره هغه کری کور کې، زه خپل کور کې هغه کری کور هم نشي کولی. هسې په سړک باندې خیمه کې دی، د خانه بدوش دی، زه خو کری ورکولی شم، کور مې په کری دی، ټیک دی، او په یا خپل دی، او هغه بل خو خانه بدوش دی. داسې په دنیا کې هغه بل خو دوه لاسونه، یو نشتمات دوه لاسونه دي. نو په دنیا کې په بدن کې، په مال کې، په کور کې، په پیسو کې، په څیزونو کې به دغه ته ګورې، کم ته به ګورې، نو ایله به شکر وباسې او خوشحاله به. او که په دنیا خبرو کې د اوچت ته وکتل، نو خوشحاله به نه شي. په ډېرو ځمکو کې، په ډېرو پیسو کې، په ډېر هر څه کې به دغه خفه به. یو سړی جومات ته راغی، نو مونځ یې مو وکړو، نفل یې مو وکړو، بیا لاس اوچت کړو، څپلی یې نه وي، نو د هغه راغی. بنګلادیش ته که تاسو لاړئ، نو اکثر ډېر غریبانان خپې پلې خپې ګرځي، پټي ته خپې پلې خپې روانې. دا خپې داسې پخې شوي چې ته حج کې مو لیدلې دي، چې حج کې راپسې شي که نه. او داسې طواف کې اکثر سړي دا نوکونه ده، د حبشیان دا نوکونه دومره سخت دي چې په املا کې درکړي دي که نه، دې خوښه که نه یې ولته خلک وایي دې خوښه، نوکونه دومره سخت دي سړی وایي په چاقو یې ووالم. او خپې دومره سخت دي سرمن چې خپله باندې کېږي، ته وایې که یو د غوی خپله دومره سخت دي، پیدل ګرځي که نه بغیر کېړو. لکه د څاروو خپې سختې وي، نو چې ټول ورځ په سړکونو او پټي ته ځي هم پیدل. نو یو عالم د بنګلادیش ته تلو، والد صاحب مې 3 ځلې تلو. غریبانان ډېر وو، ډېر دي پکې، څه پکې مالدان وي. نو یو کس راته ووایي چې دې کې داسې خلک دي چې په ټول عمر کې یو ځل پیزار هم نه دی اخیستی. دنیا کې ټول عمر خپې وګرځېدل، دکان ته او جومات ته، او بوډاګان شو مړه شو، او پیزار د اخیستو پیسې ورسره نشته. دا خو دنیا. نو یو سړی لمونځ کوي جومات کې، بیا یې وایي یا الله ګوره زه لمونځونه هم کوم او عبادت هم کوم، څپلۍ هم دې نه یې راکړې، خپې لاره هم اخیستې مې نه شو. بس بیا یې ووایي دعا یې وکړه چې یا الله زما څپلۍ هم نشته، ګوره داسې حالات مې دي، مشکلات دي. چې د جومات دې پوڼو ته لاړم، اوس یو سړی دی معذور دی، او هغه په جومات منظره را روان دی، او په کوناټي باندې ځان خوایي، ربړ مربړ به یې جوړي، او غلاسونو باندې داسې زورونه کوي، او ځان په لاسونو بوزي خپې نشته، بلکل معذور و غونډس دی، او منظره را روان دی. چې ویې کتل هغه دعا یې وکړه جومات په هزار کې چې زه خو لا خپې مې شته، جومات ته رالم، دلته خو خپې هم نشته، او منظره را روان دی داسې په خویدو او په خربوس او په ځمکه په خاورو کې لاسونه مې ږده. زما خو ډېر یا الله ما نه خفه نه شي، یا الله ما نه راضي شي. ډېر شکر یې وکړو، زما څپلۍ نشته، ته خپې زما له خو خدای ډېر څومره کرم او د خدای پاکستان دی. نو را ټول څومره چې وګورې، قسم دی ایله به دې ژوند په ارام تېرېږي چې په خوله باندې شکر وباسې، چې سهار راپاڅې د الله شکر ادا کړي. شکر دی چې همدې دی که الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا ویلی. زه خو مړ وم، په خوب کې خو سړی خپل او پردی نه پېژني، په خبره نه پوهېږي، څه ورته نه ښکاري، په نیم مړي. او دا دی بیا دې را چمتې کړو، یا الله ستا لاک شکر. جومات ته لاړ شي، شکر جومات ته دې بوتم، یا الله ستا شکر. ښځه او بیبي دې شته، یا الله شکر. سهار راپاڅېدم، سترګو کې مې نظر شته، بیګا ما واورېدل یو زنانه شوګورو، سترګو کې هغه پرېشر راغی او سترګې یې خرابې شوې، ډېر خفه ومه. وی دواړه سترګې یې ترې اوښکلې، اوس به ورته د کاڼي سترګې لګوي، تش یعنې کاڼي چې ډیزاین وي. نو څومره دغه دی سړی سهار راپاڅې وی شکر وباسئ، که سترګې مې نه وي اوس ګړوند ومه، او که غوږونه مې اورېدل نه شو کولی کوڼ به ومه، او که په ژبه مې خبرې نه شو کولی، یا الله شکر. ګونګی نه یم، نو کوڼ هم نه یم، ګونګی هم نه یم، ړوند هم نه یم. لاسونو کې مې ساز ته پیلې چیستم، او دا دی لاس پیلې په خپله نیویشم، که دا رپېدم اوسم، او پالک وي او پیلې مې نه شو چټو. یا الله لاسونه مې هم سم دي، دماغ مې هم سم دي، خپې مې هم سمې دي، اولاد مې هم سم دي. که دا بچي مې روک شوی وي، یا بېګا مې شپه کې ښځه مړه وي، یا داسې بل څه غم لور مړه وي،
پلار مړ وې زوی نو دا یې جمدي دی دا مري به خو مري خامخا به خو راځي خو د خدای په ناشته هم دا دی څونه د خدای پاک شکر ښه کسان را پاڅېدلم او دماغ مې کار نه کوم ډېر خلک شته قابل خلک تاسو هسپتال ته لاړ شئ منټل ته قابل تعلیمونه یې کړي ډاکټري پي ایچ ډي یې کړي لوی افسر یې لوی خان یې خو چې ورشه دماغ یې خراب وي په نشه کې ساتي یا الله سر که را پاڅېدلم عقل مې نه اوس په پاګلو م ښه سر را پاڅېدم که بیمار وي شکر دی صحیح م نو بدن مې صحیح دی مرض نشته بدن لیونی عقل لکې شته لیونی نه یم شکر دی مال حال مې شته ډوډۍ چې شته که دا نه وي که ډوډۍ نه وي چای نه وي اوږې به وم